د دریاب د روح فرور شعر امین دی د لالونو بدخشان دی ملکن فکر ذکر یہ گل گل بہار بہار دے فکر ذکر یہ گل گل بہار بہار دے د غزل زلمے لوړ دنګ لکه چینار دی او سخنور یې تغزل ته حیرانیږي سخنور یې تغزل ته حیرانیږي هر یو خیال یې د غزل دلدار دلدار دی او نزاکت یې د خیالاتو بے مثاله دریاب ټول غزل غزل دی غزلزار دی د خپلو دې سو شیرونو باندې د دې محفل صدر پروفیسر ډاکټر علي خیل دریاب سے برغواړم چې هغه د دې نننې او مختصری غونډې په حواله سره خپل خیالات هم وړاندې کی او خپل کلام هم وړاندې کی ډاکټر صاحب ډیره مننه شاهد صاحب د ارسناول حضور د اواز ملکن د ټول ملګرو شکریا ادا کوم او په خصوصي تور د خپل ډیر درون او د زمانو د ملګری ناموس خان ناموس صاحب د زړه له تله مننه په زیر اوړم چې هغوی نن موږ د خپل ځای ته راوبللو او د پښتو ژبې او ادب یو داسې لوړ شخصیت او لویه نامه محمد سید رهبر صاحب هغوی نن په دې محفل کې تشریف فرما دي. رهبر صاحب د ادبي دورې دا دویم پړاو دی. پرون مونږ په دغه سلسله کې بونیر ته تللي او په بونیر کې هم د پښتو ادب او ژبې چې کوم خدمتګار ملګري دي هغوی مونږ ته ډېر زیات درناوی راکړو او د هغې ملګرو هم یو جهان مننه چې په هغې کې حیدر علي اخونخیل صاحب او طاهر بونیری صاحب سید ابرار علی شاه او انور بیگ باغي او داسې نور ډېر ملګري چې هغوی مونږ ډېر ونازولو او رهبر صاحب ته هغوی د ملکن کومه روایتي میلمستیا میلمهپالنه چې وه د هغې ژوندی ثبوت وړاندې کړو. نن هم مونږ چې متکڼۍ ته رالو په متکڼۍ کې زمونږ د ملګرو ډېر زیات قدر وکړو او زمونږ مدار وکړو او د دې لکه څنګه چې رهبر صاحب وویل د دې ټولو ملګرو د نامو نه هغوی خبرو ځکه چې مونږ غایبانه اوس خو د سوشل میډیا د لارې خلک یو بل پیژني خو هغه وختونو کې چې له سوشل میډیا منځته نه ورغلي وو په اخبارونو او رسالو کې به ملګرو خپل لیکونه شعرونه او ادبي پنپارې چاپ کولی نو همدغه نومونه وو چې هغوی به کم چې زمونږ نماینده اخبارونه و هیواد و وحدت او نورې لکه رسالې وې په هغې کې به دې ملګرو لیکونه راتله او یو بل به د هغې لیکونو د لارې دې ملګرو پیژندو نو د رهبر صاحب په ذهن کې هم هغه د تېرې زمانې د دې ملګرو سره هغه مینه هغه محبت هغه شانتې دی او دوام لري. رهبر صاحب چې کله ملکن ته راشي نو هغه غواړي چې د دې ملګرو سره ویني د دوی سره ملاقاتونه وکړي او بیګا چې دوی ما ته د ناموس خان ناموس صاحب او بارام زخمي صاحب او ساجد افغان او نورو ملګرو نامې واخیستې نو حالانکې زما په ذهن کې یوه بله لار وه چې ما چې دوی زه د روحاني خلکو سره میلاموم ما چې کوم زمونږ دلته استاني دي ځکه چې رهبر صاحب په خپله د تصوف د دنیا سړی دی خو چې دوی چونکې د شعر و ادب سره هم د دوی یو جوهره علاقه ده نو چې دې اړخ ته دوی اظهار وکړو نو ځکه مونږ د ناموس خان ناموس چې کوم بلنه وه هغه مونږ هغې ته ترجیح ورکړه او نن مونږ متکڼۍ ته رالو دې ملګرو چې زمونږ څومره خدمت وکړو مونږ له څومره وخت راکړو ځکه چې د ټول نه لویه خبره د وخت ده وخت ډېر زیات قیمتي دی چا ته خپل وختونه ورکول دا ډېره لویه خبره ده
نو د اوازې ملکړ نه دغه ټولو ملګرو ناموس خان، ناموس، اقبال سجید اداس، عجز صاحب او عبدالکبیر عطا او دا نورو ملګرو ټوله کم چې دلته موجودو د هغو شکریه ادا کوو چې مونږ ته درنښت او احترام راوبخو. دا ډېرې هم دغه شان دي تل آباد او ودانۍ. ډېره مننه، ډېره شکریه. شهید صاحب داسې یو روماني غزل دی د رهبر صاحب په مخ کې، خو ما د ډېر دغه نه ښکاري چې ستا ګریوانه ته په تڼو تړلې لار پرانیزم. ستا ګریوانه ته په تڼو تړلې لار پرانیزم، که نه د مخکو د ناپو د سر نه تار پرانیزم. ستا ګریوانه ته په تڼو تړلې لار پرانیزم، که نه د مخکو د ناپو د سر نه تار پرانیزم. او سر یې زما په سینه ایښی دی سپوږمۍ ته ګوري. سر یې زما په سینه ایښی دی سپوږمۍ ته ګوري، او زه یې په غلا باندې کمسۍ قرار پرانیزم. سر یې زما په سینه ایښی دی سپوږمۍ ته ګوري، او زه یې په غلا باندې کمسۍ قرار او بیا د یو ښکلي د چیړلو ګستاخي کومه. بیا د یو ښکلي د چیړلو ګستاخي کومه، بیا د سرکش اوښ د غاړې نه مهار پرانیزم. بیا د سرکش اوښ د غاړې نه مهار پرانیزم، او زما د فن نزاکتونو ته به سر ونیسئ. زما د فن نزاکتونو ته به سر ونیسئ، صبر کوئ د آینو درته بازار پرانیزم. زما د فن نزاکتونو ته به سر ونیسئ، صبر کوئ د آینو درته بازار پرانیزم. او زه د تخلیق سره تحقیق او انتقاد کومه. زه د تخلیق سره تحقیق او انتقاد کومه، پښتو ته نوې دروازې د ادبزار پرانیزم. زه د تخلیق سره تحقیق او انتقاد کومه، پښتو ته نوې دروازې د ادبزار پرانیزم. او ډیرو بلها ښکلو په نوم د یارۍ ولوټلم. ډیرو بلها ښکلو په نوم د یارۍ ولوټلم، اوس به د زړه ور په بې کچه اعتبار پرانیزم. ډیرو بلها ښکلو په نوم د یارۍ ولوټلم، اوس به د زړه ور په بې کچه اعتبار پرانیزم. او ستا د لوزونو په سراب کې نور زړه نه چومه. ستا د لوزونو په سراب کې نور زړه نه چومه، او د ژوند د لاسونو زنځیر د انتظار پرانیزم. ستا د لوزونو په سراب کې نور زړه نه چومه، د ژوند د لاسونو زنځیر د انتظار پرانیزم. او دریاب ستا د شاعرۍ کتاب ته زیر یمه که. دریاب ستا د شاعرۍ کتاب ته زیر یمه که، د بدخشان د قیمتو لالونو بار پرانیزم. دریاب ستا د شاعرۍ کتاب ته زیر یمه که، د بدخشان د قیمتي لالونو بار پرانیزم. ډېره مننه، ډېره دا د دې ننني محفل صدر پروفیسر ډاکټر علي خیل دریاب صاحب د اوازې ملکڼ د سوري لاندې دا نننۍ ونډه سرته ورسېده. زه په آخر کې یو ځل بیا د اوازې ملکڼ د ټولو ملګرو مننه په زیره وړم، خصوصا د ناموس خان ناموس صاحب چې داسې ښکلی خوندور محفل را جوړ کړو، او د ملګري اقبال سجید اداس صاحب چې د سوشل میډیا مینوالو ته زموږ د مشاعرې دا شعرونه د دې ملګرو دا غږونه ورسوي. ډېره مننه. الله دې زموږ د ملګرو دا ذهنونه هم دغه شانتې تاند او تازه لري چې د خپل قوم خدمت کوي، او د خپل قوم ته نوي خیالات د پښتو ژبې او ادب لمن ته نوي خیالات او نوي شعرونه او نوي کتابونه پیرزو کوي. الله مخلره د الله په امان.